درنو معزز دوستانو په دین مینو مؤمنانو ورونو د الله جل جلاله فضل او احسان دی چې موږ او تاسې نن په یو داسې مجلس کې سره یو ځای کړي یو چې د هغه مجلس سرپرستی زما استاذ د سوونو او زرونو طالبانو استاذ شیخ القرآن او شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کی اور سره په دې مجلس کې نور درانه معزز مخور علماء کرام او زموږ او ستاسې د سیمې او د وطن او د کلي او د کور درانه مشران او زموږ او ستاسې د وطن او د علاقې د الله د دین نازولي طالبان په دغه محفل کې سر راټول سوي او دغه سعادت نن الله جل جلاله موږ او تاسو ته رانصیب کړي. زما ورونو د الله تبارک وتعالی احسان چې کله پر یو مؤمن باندې وسي نو الله جل جلاله هغه مؤمن دیندار کی، الله جل جلاله هغه مؤمن د دیندارو خلکو ملګری کی. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې موږ ته دا حکم کړی دی چې تاسې تقوا په ځان کې پیدا کړئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. الله عز وجل موږ ته حکم کړی دی اے مؤمنانو، اے د ایمان خاوندانو، د الله څخه وبېرېږئ. د الله بیره د الله جل جلاله د اوامرو پر ځای کېدل دي او د الله خوف د الله تبارک وتعالی د نواهیو څخه اجتناب و پرهیز دی. وکونوا مع الصادقین، تاسې ملګري سئ د هغو خلکو سره چې هغه رښتیني دي، رښتیا ویونکي دي. د مع الصادقین وکونوا مع الصادقین تفسیر تقریبا 20 تفاسیرو کې ما کتلی. د هر تفسیر د هر مفسر خپل یو ذوق علمي وي او د خپل علم مطابق د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې د الله جل جلاله د قرآن تفسیر کوي. در ټولو بهترین تفسیر هغه دا دی چې هغه د قرآن تفسیر په قرآن باندې وسی، او په دویمه درجه کې در ټولو بهترین تفسیر دا دی چې د قرآن تفسیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې وسی. د قرآن عظیم شان د دغه آیات کریمه په شرح کې مفسرین مختلف اقوال راخلي چې الله عز وجل و مؤمنانو ته وایي چې په ځان کې تقوا پیدا کړي. در هغه وروسته تاسې ملګري سئ د هغو کسانو چې هغه صادقین دي. دا څوک دي؟ ولې الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې نه وویل چې کونوا مع العالمین، کونوا مع الصالحین؟ ولې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې ویل چې کونوا مع الصادقین؟ د دې حکمت څه و؟ په دې کې کومه نکته وه؟ زموږ د وخت در ټولو لوی مفسر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت الله تعالی علیه در ټولو بهترینه توجیه او در ټولو بهترینه نکته د دغه ځای بیان کړې ده. هغه دا وایي چې کله یو عالم بعمله، یو نیک او صالح انسان بعمله، هغه هلته کېدلی سي چې په ده کې به ماده د صداقت وي، دی به رښتینی وي، رښتینی به په ټولو اقوالو کې وي، دی به رښتینی په افعالو کې وي، د ده به په نیت کې د الله جل جلاله رضا وي. زما ورونو دا د الله جل جلاله حکم دی. موږ او تاسې به د هغو خلکو سره ملګري کېږو چې هغه رښتینی وي، رښتیا ویونکي وي، هم یې په نیت کې رښتیا وي، هم یې په قول کې رښتیا وي، هم یې په فعل کې رښتیا وي. هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ ته راښوولي دي، هغه کسان دي چې ظاهر پر شریعت باندې برابر وي، باطن په شریعت باندې برابر وي، ظاهر د الله تابع وي، په باطن کې د الله تابع وي، ظاهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت خپل کړی وي، په باطن کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت خپل کړی وي. دا هغه څوک دي چې الله جل جلاله یې خوښوي. دا هغه څوک دي چې الله په قرآن کې موږ ورباندې امر کوي. دا هغه څوک دي چې کله موږ د دې ملګري سو د الله جل جلاله به د دنیا خیر او د آخرت خیر را نصیب کړي. زما ورونو د دې آیات تفسیر چې کله تاسو وګورئ
دا د درو صحابه کرامو په شان کې دا آیت کریمه نازل شوی دی. شان نزول د دغه آیت کریمه دا درې صحابه کرام دي. حضرت کعب ابن مالک، حضرت مراره ابن ربیع، هلال ابن امیہ، دا درې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوې غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پاته سوي دي. او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عظیم جهاد او دا عظیمه غزا خلاصه کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم و مدینې منورې ته راغلی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلک را شروع سول او خلکو هر سړي خپل عذر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلي. خو په دې کې اکثر هغه کسان وه چې ظاهر مسلمان وه خو په باطن کې نفاق و. الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خلکو خبر کړی و. الله اطلاع اعلام د الله د رسول صلی الله علیه وسلم کړی و چې تا ته اوس خلک راځي او تا ته به عذرونه وایي. خو درې کسان داسې کسان پاته سوه چې یو حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه، یو مراره ابن ربیع رضی الله عنه، یو هلال ابن امیہ رضی الله عنه. دې درو صحابه کرامو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د زړه له کومې رښتیا یې ورته وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ولې له دې غزا پاته سواست؟ دی ورته وویل، دا درو سره صحابه کرامو دا ورته وویل، ای د الله رسوله که هسې عذرونه وایم خو هغه به د درواغو عذرونه وي، که هسې عذرونه وایم هغه به بې ځایه عذرونه وي. ته د الله پیغمبر او د الله رسول یې، هېڅ عذر مو نه درلودی، صرف او صرف د غفلت او د کمزورۍ یا زموږ او ستاسې په اصطلاح باندې د ټګۍ څخه موږ پاته سولو، نور مو هېڅ عذر نه درلودی. در هر وخت ښه استمند او خصوصا روایت راځي ډیر اوږد روایت دی د حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه ده. دی مبارک و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي در بل وخت اوس ښه مالداره وم، در بلې غذا مې دې غذا ته ډېره تایه نیولې وه، حتی ای د الله رسوله در ډېر وخت مې دا نیت و چې زه به د شا دخوا درپسې درځمه، خو بس الله جل جلاله منصب نه و کړی. پوره 50 ورځې د دغو درو صحابه کرامو سره د الله جل جلاله خفه و، د الله رسول ځینې خفه و او ټول مؤمنان ځینې خفه وه. حتی په آخري شپو کې الهي امر و دوی ته دا راغلی چې نور به د دې خلکو سره کوروالاوي هم خبرې نه کوي، خپل کوروالاوي به هم ځینې جلایي. دوی به یوازې او تنها په دې خاطر باندې چې یو عظیمه غزا تېره سوې ده او په دې غزا کې شرکت نه دی کړی، د الله جل جلاله له طرفه دا امتحان پر دوی باندې راغلی. دا یو قسم د الله جل جلاله له طرفه امتحان و، دا یو سبق و دې مؤمنو صحابه کرامو ته چې له تاسې سره هېڅوک له خبرې نه کوي. حضرت کعب رضی الله عنه وایي دومره پریشانه سوم، دومره غمجن سومه چې نور مې هېڅ طاقت نه کېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ورغلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به مې سلام ور واچوي او سلام به مې ورته ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به زما د سلام جواب لا نه راکوي. دی وایي چې زه دونه تنګ سومه او په دغه حالت کې نور امتحانونه را باندې شروع سول. د یهودو د نصاراو له طرفه ما ته قسم قسم خلک راستول کېدل، حتی د لویو بادشاهانو له طرفه ما ته خطونه رالل او راته ویل ای کعبه، ای کعب ابن مالکه، ای مالک ابن کعبه راسه، موږ به ستا عزت وکړو، موږ به ستا قدر وکړو، موږ به تا ته لویه مرتبه درکړو، موږ به تا ته ښه کور درکړو، ډېر حیا دي موږ به تا ته ښځې درکړو، پرېږده ستا ملګری رسول الله ته پرېښیې. دی وایي دا یو بل امتحان و چې کله مې هغه خط دا باچا ده وویلی هغه مې ټوټه ټوټه کړي، یو د اور تنور و هغه ته مې واچوي چې دا بیا یو بل امتحان دی الله رب العزت یې در باندې کوي. زما ورونو الله جل جلاله دغه آیات کریمه د دې صحابه کرامو په شان کې نازل کړي چې تاسې د چا ملګري سئ، تاسې د هغو خلکو ملګري سئ چې هغه رښتینې وي په قول کې، په عمل کې، په فعل کې، په نیت کې د الله جل جلاله سره مخلص. زما ورونو زه د دې مدرسې یو طالب العلم پاته سوی یم، په دې مدرسه کې ما قرآن زده کړی دی، د دې مدرسې زه یو شاګرد پاته سوی یم. نن چې زه ستاسې مخ ته قال الله قال رسول الله وایم دا د دغې مدرسې برکت و، دا زما د هغه طالب العلمۍ برکت و، دا زما د مور او د پلار هغه احسان و چې له ما سره یې وکړي چې زه یې مدرسې ته وقف کړم، زه یې دین ته وقف کړم، زه علماو ته په لاس ورکړم، زه مدارسو ته راوستلم،
نن الله جل جلاله د الله فضل دی د الله په عربو په کربو شکر زاده کوم چې نن الله جل جلاله زما په ذریعہ باندې الله جل جلاله د یو مدرسې بنیاد ایښی دی زما په ذریعہ باندې الله جل جلاله زه یو خادم د یو مدرسې دپاره پیدا کړی یم نن زموږ د مدرسې څخه د علماو فراغت کیږي نن زموږ د مدرسې څخه داسې طالب العلمان فارغه کیږي چې هغه ته به الله د علم کرامت به الله ورکړي مفتی به م وي خو د هغه باوجوده به بیا زموږ په مدرسه کې موږ یو داسې ترتیب ورته جوړ کړی چې دته به مزید د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې یوه ډګرۍ ورکوو د ده به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د ده به تربیت کوو چې دی دا سره وپېژني چې دا د رسول الله قول دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول نه دی دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دروغ ویل سوي دي دا موضوع روایت دی دا صحیح روایت دی دا ځای وپېژني زما ورونو دا د دې مدرسې فضیلت و دا د دې مدرسې عظیم شان و چې زما غوندې عاجز انسانان چې د هیڅ وی خواله نه وم زما تربیت په دې مدرسه کې وسو او ما په دې مدرسه کې چې اول آیت کریمه ما تلاوت کړي زما په دې کې مقصد دا و چې دا آیت کریمه ما په دې مدرسه کې زده کړی دی دا ما د دې مدرسې د استادانو څخه زده کړی دی الحمدلله نن شرق او غرب د انټرنیټ په ذریعہ باندې شرق او غرب دا موږ د الله جل جلاله دین شیو موږ دای ته حقیقي لار شیو موږ دای ته د رسول الله طریقه شیو موږ خلق د بدعات او د خرافات او د جاهل خلکو لارې راګرځو دا د دې مدرسې برکت